پکار ده چې د الله د نبی د حالت انسان بار بار په مجلس کې بیان کړي، ځکه دا زمونږ دین دی او دا زمونږ نبی دی، او زمونږ د ایمان په هغه وخت کې ایمان جوړیږي تر څو پورې د خپل نبی نه پوهه وي. که چېرته د هغه نه مونږ پوهه نه وو، که څومره دعوې مونږ د یو شي ته محبت وکړو، مونږ به دروغجن وو او زمونږ ایمان به د تقوی په طرف باندې روانېږي نه. د سلفو طریقه دا و چې په مجلسونو جوړول او د رسول الله حالات به کې تشریح کول صحابه او تابعینو، به خاص کر چې کله د الله نبی دنیا نه رخصت شو چې دا رقم انسان او د اخلاق او د اعمال و. عائشہ رضی الله عنها دا خبره نقل الله وی چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله او د عمر صاحب تذکره نه کیږي، د مجلس کې به خیر نه شرطه. عمر صاحب د الله د نبی ملګری دی او د رسول الله تعلیمات هغه ور نقل کړی شي دي، نو د حالاتو تشریح ده به د رسول الله د حالاتو تشریح ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څنګه فرمایي چې اسلام نه دی مگر عمر او عمر نه دی مگر اسلام. دومره اوچت انسان د دې باره کې مناسب ده چې انسان جدا جدا کتابونه پیدا کړي، لکه شفاء د قاضي عیاض، اسد الغابه، ابن کثیر د البدایه والنهایه په اول کې د رسول الله حالات ذکر کړي دي، او خاص کر نظرۃ النعیمه تفسیری حالات زمونږ د نبی تشریح او تحلیل کړي. زمونږ زوجه د سیرت په لوی ماخذ نظرۃ النعیمه، بلکې مهم کتاب د رسول الله د سیرت لپاره قرآن دی. انسان چې کله د اول نه قرآن تر اخره پورې وګوري، نو زموږ د نبی شخصیت به موږ لره معرفي کیږي چې لکه د اساسو نبی ګوره دغه انسان او د کارونو او د اعمالو دا مسله بار بار وایي دغه په کار دي. زموږ د سره په مابین کې فرق هم دی چې د قرآن او سنت سره ډېر تعلق نو د محمد رسول الله تذکره به بار بار کوله. زمونږ د دنیا سره تعلق دی، آخرت زمونږ نه دی یادوته دی، قرآن زمونږ نه دی یادوته دی، او د رسول الله شخصیت او د حالات زمونږ نه دی یادوته دی چې دا څوک دی او کوم ژوند یې تیر کړی دی. دا به ډېر کم انسانان دي چې دې نه تپوس وکړي چې د خپل د نبي باره کې چې ستاسو نبی کوم ژوند په مکه کې او کوم ژوند په مدینه کې او د نبوت نه مخکې کوم ژوند شاغله دا خبره یاد دی. وجه دا چې د سړي د رسول الله سره د محبت کم دی، اسې دعوی کړی ده او د الله د نبی د شریعت مقصد باندې زمونږ د رسول الله ژوند قبل النبوه و بعده، د نبوت نظم مخکې زمونږ نبی څنګه و ورسته هلته حالات ورسته. قرآن کې الله عز وجل فرمایي زمونږ د رسول الله بارکه چې دا ما رحمت ذکر کړي د پاره د مخلوق، رحمتا للعالمین. وش په د اسباب او عالم ذکر کړي د الله د رحمت، لیکن په دې ټولو کې یو اساسي سبب چې د هغه زمونږ استاد نبی او دغه دنیا لره تک دا رحمت دی. قضایا شفا کې دا خبره ذکر کړي. یو ورځ جبرئیل نه رسول الله ته پوښتنه چې زما بارک رب العالمین فرمایلی دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول مخلوق د پاره، زما د خونه ته سره رحمت رسیدلې دی. جبرئیل ورته ویلي وی مخکې زما سره دا یره و د آخري خاتمه، خو لیکن چې کله ما تعالی وحی راوړه او په دې وحی کې د څه خبره وشو امین زما په صفت کې الله ذکر کینو، ما دا معلومه کړه چې د رسول الله رحمت مال راوړه چې د زما خاتمه به الله خرابینا. یقینا چې رسول الله رحمت دی د ټول مخلوق لپاره. کله چې په مجلس کې د الله د نبی سیرت بیانېږي او یو سړی ورته نشي بیانې، دا انسان د الله فضل په ځان باندې وګڼي چې د زمونږ رب العالمین فضل دی چې د محمد رسول الله د تاریخ لا دا غد ژوند لا قبل النبوه او بعده اغیله کینه ولو بیا